فارن پالیسي سره د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود تازه مرکې مهم ټکي د پنجشیر مقاومت کورنۍ جګړه او د مسعود غوښتنې د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ د شمال ټولوالی د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی له فارن پالیسي رسنۍ سره د خپل مقاومت او طالبانو سره د مخالفت په اړه مرکه کړې ده او ټینګار یې په دې کړی چې دوی په اسانه طالبانو واکمني نه مني او په قدرت کې د شریکېدو ویلي دي احمد مسعود ویلي دي چې د جګړې پلان نه لري او که چیرې جګړه پیل کړي نو دا به کورنۍ جګړه نه وي او جګړه به پرې تپل شوې وي مسعود وایي چې ټولو قومونو ته په واک کې برخه ورکول د سیاسي واک مساوي ویش عدالت منځته راوړل او د خلکو د حقونو خوندي کول یې بنسټیزه غوښتنې دي احمد مسعود ویلي دي چې د جګړې پلان خو هیڅکله هم ما نه دی درلودلی خو بیا هم که طالبان غواړي جګړه له موږ سره وکړي زه دې ته چمتو